سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به درگیری خونین در مرز با تاجیکستان. ذبیح الله مجاهد میگوید که تحقیقات درباره این درگیری جریان دارد. موږ اطلاعات ترلاسه کړي چې هلته په دغه مرکزي سیمه کې تاجکستان سره قاچاقبرو د هغو هېواد د پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. سفر رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی به قطر فصیح الدین فطرت برای شرکت در نمایشگاه دفاعی بین المللی به دوحه رفته است. په داسې غونډو او کنفرانسونو کې برخه اخیستل د اعتماد او باور فضا رامنځته کوي. ادامه برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه. روز گذشته بیش از 2000 مهاجر از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. و ادامه زورگویی های ترامپ و مقاومت اروپا در برابر تعرفه ها. 8 کشور اروپایی به اعمال تعرفه 10% از سوی امریکا واکنش نشان دادند.